السلام علیکم ملګرو. په پښتو تعلیم کې تاسو ته هرکلی وایم. زه ستاسو ملګری بصیر الله. ملګرو، په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته تاسو به د خپل فیسبوک پاسورډ څنګه بدلوئ. یعنې دا ویډیو زموږ د هغو ملګرو دپاره ده چې کوم غواړي چې فیسبوک پاسورډ دې بدل کړي. په دې ویډیو کې تاسو ته زه دغه طریقه درښایم. تاسو ویډیو پوره وګورئ نو تاسو ته به پته ولګي چې فیسبوک پاسورډ به څنګه په خپله بدلوئ. زیاتره ملګري داسې وي چې هغوی کله هم فیسبوک پاسورډ بدلول غواړي نو هغه د بل چا په مدد سره بدلوي، خو په هغې کې دا مسله وي چې مطلب هغه زموږ سیکیورټي مسله حل نه شي. مطلب زموږ پاسورډ سیکیور نه شي، زموږ آی ډي سیکیور نه شي، بل چا ته هم پته ولګي چې زموږ د پاسبوک او د فیسبوک آی ډي او د پاسورډ پته بیا هغه ته هم لګي. نو هغه چې کله مو غواړي هغه پاسورډ هغه آی ډي هغه خپله لاګین کولی شي. زموږ چې څه میسج دی، زموږ چې څه فرینډز دی، هغه ټول هر څه هغه کتی شي. نو د دغې بچ کېدو نه ښه طریقه دا ده چې موږ خپل فیسبوک پاسورډ چې کوم دی بدل کړو. نو ویډیو پوره وګورئ او که دا ویډیو خوښه شي نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. نو راځئ چې شروع کوو. په دې دپاره خو تاسو پهله چې کوم دی فیسبوک اپلیکیشن پکار دی په ستاسو په موبایل کې، نو هغه به تاسو اوپن کړئ. چې هغه کله تاسو اوپن کړئ نو دا فیسبوک پیج دغه رنګې کولی شي. په دې کې به تاسو دلته کې راشي د ګوته هغه درې رنګې لیکلي ورته راشي، درې شانتې. دا به تاسو اوپن کړئ. په دې اوپن کې تاسو به دلته کې د سیټینګ راشي بره د سرچ آپشن سره سیټینګ دی، که دغه نه وي دې کې لاندې بیا سیټینګ لیکلی شوی وي، سی مور سیټینګ اینډ پرایویسي د لاندې دی راغلی دی، دې ته به راشي، دا به کلیک کړئ. صحیح شو. بیا به دوباره سیټینګ ووهئ. نو پرسنل اکاونټ انفارمیشن راشي، لومبی دویم چې کوم دی پاسورډ اینډ سیکیورټي راشي. په دې دویم کې چې کله موږ د پاسورډ پاسورډ اینډ سیکیورټي دې کې په لومبی راشي چیک یور امپورټنټ سیکیورټي سیټینګ او بیا ټیکنوس پارک 7. مطلب دا هغه موبایل دی چې د کوم نه دی وخت زموږ د فیسبوک آن دی او لوکیشن چې کوم دی پاکستان لاهور دی. بیا په دې لاندې کې راشي دریم نمبر چینج پاسورډ. نو موږ دې ځای ته راتګ پکار او دې ځای له موږ رالو نو دا زموږ هغه آپشن دی د کوم ځای نه چې موږ خپل فیسبوک پاسورډ بدلولی شو، نو دا به موږ ووایو چینج پاسورډ. ښه ملګرو، نو په دې کې چې کله موږ راشو دې کې موږ ته درې ځایونه راشي، کرنټ پاسورډ او نیو پاسورډ او ریټایپ نیو پاسورډ. نو په دې ړومبی کې به چې کوم دی موږ هغه پاسورډ ورکوو چې کوم زموږ موجوده پاسورډ هغه به ورکوو، او په دې دویم کې به چې کوم نوی پاسورډ موږ جوړول غواړو نو دې کې موږ هغه وهو. په دې دریم کې به هم همغه پاسورډ ورکوو چې کوم موږ جوړول غواړو نوی. نو په دغه یوې کې زوړ پاسورډ او په دې کې نوی پاسورډ به وو، او اپډیټ پاسورډ چې کله موږ ووو نو هغه پاسورډ به زموږ بدل شي، په خپله به بدل شي. دا لاندې راغلی فارګاټ پاسورډ، مطلب کو چاته دا پاسورډ زموږ نه هیر شوی موږ ته پته نه لګي زموږ څه پاسورډ دی، دا به موږ ووو فارګاټ. چې دا موږ ووو نو دا اوس موږ سره د ایمیل دی او دا زموږ په دې آی ډي کې آن دی. نو چې دا موږ بیا ووو دا به کنټینیو راشي. کنټینیو دا به زموږ د ګوګل ته چې کوم دی یو ویریفیکیشن راولیږي، یو لینک راولیږي سینډ. صحیح شو. تاسو زموږ د آی ډي ته دغه راغلی. خیر خو دا بدله طریقه دا مطلب چې کوم پاسورډ هیر شي دا طریقه د هغې ده، او په هغې باندې زموږ په دې چینل باندې ویډیو موجود دی. نو که تاسو هغه وکتله ډېره به ښه وي. نو تاسو ته به هم یو طریقه زده شي د هغه هیر شوي پاسورډ او د پاسورډ د چینج کولو. دا ویډیو چې کومه ده خو د مطلب پاسورډ د چینج کولو، او که تاسو غواړئ چې مطلب خپل پاسورډ تاسو نه هیر دی د فیسبوک، نو د هغې طریقه چې کوم ده هغه موږ سره په بله ویډیو کې موجود ده.